علیکم. وعلیکم السلام. ساده ګل راشته بوجه خو ته راپورته کړه کا. څنګه؟ بوجه راته لګ راپورته کا. بوجي پورته کوم. وا. تو بیر پورته وکړه. واپس کړه. دا ولې ساده ګل؟ نه سبا بچا سره خلک کې خبر دیږي. بل ورځ باندې چې تاسو مات کړی. دا خو پریشان ساده ګل دی. شراب ما شراب گله عزیزم مرشدی زکو شراب له عزیزم صبح دورت دورانی سلیزه جهان گوت ازلی څه چیغې وهئ ساده ګل چېرته مخکې په سترګو نه دی لیدلی چې چیغې وهئ ښه نو ستاسو دواړو دپاره ماشومان یې وئ غوږو ته کښېږدئ او هغې پورې به چیغې نه وهئ چې څو پورې ما د خر اواز دی ختم کړی بس صحیح ده واورئ چې ما سره تعلق ساتئ که نه نو د کال 12 میاشتې به خاندئ لاړمه خیر شه مغادر السلام علیکم ناوخته لري مزدوري راځم کنه یا یاره کوم مزدوري روانې زما غرور دي ساده ګولي او کټې وخوړه نو څو خزم څه خدمت کوم ما ته وایا دا خدمت تروره اذان سره چرته مزدوري له پوتا وروره ډوډۍ خلاص کړه مسلمان او میاشو شو پروت دی بس سترګو به بوزم خو نن ما سره مزدور نه لګي او سبا به ان شاء الله سر وختي بوزم ځان سره واده دا مې سره واده را ښه بس ډیره منه خامخې زبره ساري پته مې غم مکه وځه دا یو څټ خالي کوي دی بل څټ ته وړه تر دی بل څټ ته وړه شپږو کسانو څټ دی واوړه واوړه ما شوخه کې کېرو برابر دی چلو ساده ګل روزه کنه یار نه وخت لري تړه مشه مغادا راغلی السلام علیکم و بجیا زیری له ګول دی आवाज کوي اپو له اوس پوری ودی ورشه مسلمان را پیسې ورکنه بیا چې به دا کار دې کیس کویا اساسي را پاسو مده شابه پاسه ساده ګل مغاز راغلی چې کار لذي وای ضرور نو می چا سره وللې وای لاړ نو لاړو مغاز ضرور راشه ضرور نه می چا سره کټ کړی دی تاسو وای سره کم دی دا دا خو به شا سره نشته یار دا بس کویا اوی سره پیدا شو کم دی سره داره داره ورش وبرا ولی وبا چلو شابش بریک والا کسان برابر دي کرای روانه کم ځای کې پاسا الو ضرور سر خو می شاته دا شوی دی پور میرات یا جلسه الټا شولې دا پاسا یخني وځاله ډېر ښایسته خوب لیدو څه خوب دی لیدو کراچۍ ته به روانه وم ګاډی مې ډک کړو ډبه کې کراچۍ ته دا بله په خوب کې باچا شوی وم پرېږده سړی څه خیرون حکومت پدې څنګه خیرن حکومت و باچۍ وه یا الله دا خبرې پرېږده روډ سره د کار لږه شابه چېرته ځم دی په ایماندارۍ خو دې زه کار له بوزم دې د کټ تلنګ نه سر نشي رابر کول نو ما له بلته په پټو کې کارونه څنګه وکړي دا ملک بله ده په بله واړو ته ګوره چې زه په پټو کې دا تکړه روډ مې دا جرسي سم کا کنه دا یخني ولا شپې کنه یاره ستا په مخې بوزم کې د روپیا سړی نه دی راځه لکه دا ډېرې مسلمان دا د صدقه جوړ کړی دی ورګه ما سره لومړی خبره وکړه ما له به څو روپۍ ورځ راکړي راشه دله کلي ورکه دیاړي دې راکړې نه نو پیسې یې مخکې نه غواړي نو ما سره به مخکې خبره کوې 400 روپۍ ورځ دی 400 بس ټیک ته 400 ورځ ټیک ته ساده ګلو دې په ایماندارۍ 100 روپۍ کمیشن خو به تیانې کنه 1500 روپۍ دیاړي ده یرکه مغاز خبره ده د دې ګوپیرو نه دوه چکۍ نه راشنو چې ویې خورو د خدای مسلمانو آرام او حلال نه پیژني نو ګوپي خو حلال دی قارغه حرام دی د کار نه وخت لري کار نه ځو دا ګوپي چې په دې یخنۍ کې خوري
بړستن مې ټوله شپه نه ساره پورې ګرموي دا هغه لکه به ځان نه روړي ښځه چې ځو وخت دی لکه مغازه دا دې سره وستې د غونډې ګازرې نیمې راوباسلې ساده ګله خدای خوري بیخه بنیاد وباسه مړه غونډې دې کټ کړې یاره د ویښه رابر کوه که نه نه توله کېږي که نه نو غوزه ټیټ چلوه مړه نو ټیټ یې چلو خو نیمه کې راځي نو څه وکړو دغه چل دی په تاسو کې کار همداسې کوو او نیغېږي امرور دې وایي زه دوبۍ ته لېږم دوبۍ ته په دوبۍ کې ولې خلک ګازرې وباسي د دوبۍ مزدوري کوه ډېر ګران کار دی سهار بانک سره به ځو ماښام بانک سره به راځي ځان پېږه هلته به بیا مولۍ وباسو که شابه دغه چل دی په تا کې مخکې شه جنریټر ته کو جنریټرو څنګه جنریټر کې زه پکې نیم په جنریټر کې ستا خو بیا هغه سره ټکوي مخکې شه ورګه صبر وکړه مخکې شه دوه کودالې نورې راپاسې لکه را جنریټر ډکوو راپاسې زارې کړم دې ونی دا دیړي به داسې وي نو وګوره نکه دوی به شرمي ده لومړی ایستل دي او بیا انزل دي او بیا به وجو کې بیا ورته لکول دي او چې منډۍ ته یې ویسي ورېټ یې نشته دا خلک یې تباه او برباد کوي توز دې بل ته وګورې مړه مغازه دا دې راپسې څه راوستې لکه دې کار له راکوشه مړه زه به کې نه یم ورګه زه ټیکهدار ته وایم زه هغه سره خپله خبره کړو ټیکهداره ما له پکې د لیکلو کار راکړه هغوی ما ته وایي اوبو ته راکوشه د لیکلو کار دا په خپله کوم ورشه اوبو ته کوشه دا آسان کار د هر چا خوښوي ورشه اوبو ته کوشه اوبه یخې دي که نه ورشه شابه لکه مغازه ولې ملګري خو دې وتښتېده ساده ګله خبره وره تا خدای تباه کړه کار نه کوې په شرمونو دو شرموله مړه نه کومه ولې دا اوبه خو چې چیرې کوي سم شاړ کوي یخې دي زه نه ورکوځېږم دې ته داسې کار دی وروره د پردي جیب نه پیسې وکاږل دا دومره اسان کار نه دی ولې نه دی زه چې به د چارسدینې ګاډي ته وختم د پېښوره پورې به مې واته جیبه ونیو خو په اسانه باندې دا کار زه نه کوم دغه کې ګیر شوي نه که نه خو ته د بار ملکونو دا مسافر ګورې که نه د ځان نه خولي وکاږلي دي د ځان مسافر پرېږده دماغ خراب دی مې کوئ که نه چې ګرمي ده او یخني ده یاره که نو دا زه پکې ګرځم نه سره د جامو ته لیونې کار نه کوې نه دې کوم لاړه ورور نه ورې څه جواب ورکړې ورور مې ګنګولي دی هغه ته کرکټو پسې ګرځي ګوره زما خوږه وروره نیمه دیاړي دې وړې نیمه پاتې ده بس صرف دا بوجۍ ډکو بیا به دواړه ځو په ایمان که کار وکړم دې کوم اوبه یخې دي چې چیرې کوي یاره که نو زه پکې ګرځم نه نه ته لیونې زه لاړم خبره وره نه کوې کارو نه کومه دا ګازره واله خدای ته وګوره او زه لاړم یاره که مړه ورځمه چې تنوارینو کې پلاره شرب اللي عزيزة وصل حضور تسرقوا لیونې مې وسپرې دي هله ویلې ورګه چې نه بچ کړم که نه مرې اوبه خو سړی وځي یا الله خیر څه شو دلته دی که دا دی لکۍ مه رپوه ظالمه مړ کېږي دننه زندگی مې دله بچ که په اوبو کې خو مري خلک پکې مري او ته پکې ګرځې ورکوټه شی نه دونه جوور اوبو ته کوشه وي ظالم بچیه زندگی مې دله بچ که یاره که داسې کې پرې کبو دا مې په اوبو کې روانو ملمړ به شو ډوبو پکې ایسته مې راویسته زندگی مې وله بچ کړه تا خدای تباه که په اوبو کې خو له دله ساه نه وځي په اوچه تې نه څه وځي څنګه ته په وچه باندې څه وځي په اوبو کې ته څه وځي که نه وځي خلک خو په اوبو کې دننه مري څنګه پکې مري داسې پکې مري ظالمه ستا زندگی مې بچ کړه او هغه مې تخته کړو زه چې ځو کور ته